बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सेल लेक्चर नंबर 16 هرسای چرته رسیدلی و انزرټ کې ریډي لاین کم خدل تر شي دلته کسای د سحاکن چې لاین میلو لاین کالم دا غدنن سي دا مهم نه دی خو لګته مطلب دی کچته سه مارکس ولا راي مثال په تور نمرې دي سره مثال یو مضمون کې شاګرد شپته وړي دی او ته وشپته دلته سیلونه نوی او ته نوی او د سحاکي سلسله دا درشه سلیکټ کای مثال دې کې ودرېږي او دا سلیکټ کای دې کې ودرېږي بچو کا लाइन क्लिक وکای लाइन کی مثال ارینج سلیکټ کې کوم ځای نه یو لاین رو بس مثال لاین په شاکل تاسو یو ګراف درکې زه ته چې دا څه خاص سلیکټ کوم سلیکټ وکای شابه ته دې کلیک وکای اوکې کای وینم سره لاین رو ول د ډول تبریحي دلته تاسو هاي چې مثال لومړنۍ کې چې من سره نمبر چې دی هغه لو ویلې نه دلته کس لون دی لړ شوی دي چې څومره نمبر چې کې لاین من سره چې کېږي په دې ډول سره نمبر ګراف کتل شي البته مختلف غږ کې دی ایډیټ ګروپ لوکیشن ډیټا بار نه کلیک وکړئ مثال کوم څه ته وړای هغه لاین د مثال خي یا کالم په ډول دی وخی دا ډول سره لاین لوز د ډول سره دی مختلف ډول هغه دی ارشد لاین ته رډم های پوینټ په دې کې های پوینټ ته وخی دلته زلک نورم لوی کم تبریح وکنه های پوینټ نه کلیک وکړئ مثلا های پوینټ چې دا هغه ده سر لو پوینټ مطلب وخه لو پوینټ په دې کې کوم دی لو پوینټ وایي دا غدا اخیری بهته او نیگیټیو پوینټ چې دا نیگیټیو پوینټ هم دغه سره بهتر سي کنه نیگیټیو پوینټس دا فرست پوینټ چې دا فرست پوینټ مثلا هم دغه وی کنه چې کلیک ولګي معلومات نه کیږي او لاست پوینټ چې دا غم دلته مثلا غا لاست پوینټ دا مارکس دی دا مینه دا مارکس دی خی کنه دلته په دې څه حقیقت سي مینه دا مارکس دی په دې څه حقیقت زه توخه دا یو مارکس وړ چې ودی خی او شدید نه مختلف ډول سټایل په اپلای کول شي کوم ډول سټایل وړي د نه سټایل ور کوي مارک لاین د دینن لاین ویني دا شین دی مثال کوم ډول لاین مثال د زیټ دی ولې نه زیټ سولو زایته چې د کوم مارکس کې دا کوم ډول وي دا کې مختلف ډول د نیگیټیو پوینټ د سره کنځای ته چا د سور کالر ولري اوس موږ سره نیگیټیو پوینټ ورته سور د کزه بل وی د خلا مثال نیگیټیو پوینټ شین یا دا ډول خلا مثلا چې کله نیگیټیو پوینټ نیگیټیو عادت ته والي کې نیگیټیو پوینټ کې شغال ته مثلا نیگیټیو پوینټ شي دا ته چې مارکرز د کوم ډول کالر دا ډول کالر دی ولري سایز یې انتخاب کول ویني مارکرز په دا ډول رنگ وستلو لو پوینټ هغه د کوم ډول رنگ لري لو پوینټ خو ورسنه دا غوي ویني شین دی خلیا مختلف برخه دی لاست پوینټ فرست پوینټ د کوم ډول کالر خو دې نه کول شي سیدو A6 مثال ډیټا x ټایپ د کوم ډول x ټایپ دلته شای سلیکشن ولای د صحه کلاسي شای اوکې کای دا ډول سره مختلف ډول هغه په اپلای کول شي ډیزاین او دمر مهم نه در سه مختر سو چیرته کالم ډول دی وخه متوایلو وین لوز سلایسر متوایلو کنه ولې متوایلو چې ته ملاو سلایسر نه مطلب څه ده او کان ټل می دیس کله چې پی وی ټیبل کې راشای پی وی ټیبل کې متعاله وکنه وسا خاصه کس زیدغه ډیټا مثال یو خبر خلاص کوم سره بوکوان وکنه سلایسر متعاله خو بیا به توای مصر ټیم هل تر شي نه ولې کوي کورس ولې کوي او د چې ولې کوي اډمیشن ولې کوي اډمیشن لا فیس ولې کوي دلته اډمیشن ولیکئ او دلته ټوټل ولیکئ ټوټل مو ولیکل د څخه کې زر سندتا یو ډول بډر بویر کو آل بډر خلای دته یو ډول ډیزاین ورکړي کلر دا ډول وی نیم علی ولیکئ داسې مثلا نمونه رشي کورسونه مثال زوړ لیکم لاندې ډراکای فیسونه مثال څومره دي 3300 او وینډوز من سره 300 دی ورډ هم 300 دی ایکسل مثال 400 دی او بل ایکسس څومره دی دی فرض کړئ 300 دی او سه پاور پوینټ څومره دی 300 دی
او انټرنیټ د مثال فرض کړئ 1000 روپۍ فیس دی. ایډمیشن داخله مثال وښیئ 100 روپۍ ایډمیشن داخله ده. ښه مختر صحیح ده. زه به دا چې وکړم دا به داسې لوند ډرا کړم دې ډول سره. ټوټل روپه سره د ودرېږئ او چې وکړئ دا به چې کوئ جمع به کوئ چې سره دې سره انټر کوئ او لوند چې وکړئ دې څخه کې دا سلیکټ کوئ. لوند سلیکټ کوئ او کنټرول ډي سره دا بیرته تکرار کوئ. د 400 کوم ټوټل شي دې کې دا تبدیلي هغه هر شی پیوټ ټیبل کې مې سلایسر تیاری او پیوټ ټیبل واخلئ د ډیټا سمرایزیشن راوستم یو په بل شیټ کې یا په دلته په موجوده شیټ کې راوستم. زه به یو ځای ته واخلم مثال ته به زه لږ وړیکی کړم هر شی دا زه لږ داسې وړیکی کړم چې مې سره ښه معلومات کېږي. پیوټ ټیبل په دغې شیټ کې ایښولو صفحه سلیکټ کړه لومړنی دا صفحه کې پیوټ ټیبل درواله هر شی اوکې نه کلیک وکړئ. equity pasas course pasas fees pasas admission total rubusa और शायदा चेक है दलता डिज़ाइन द चेरो शायद डिज़ाइन की मुझे तैयार है वो टेबल तरह से टेबल डिज़ाइन की मुझे करता मेरे टेबल डिज़ाइन की दलता यूज़र टेबल ता डिज़ाइन वेर काम दलता पदिस हाकिमिया ले वो चेरता वो इंसर्ट स्लाइसर भी नहीं स्लाइसर निकले को काय मिसाल कोर्स पासा सुकी निकले को काय तम तर यो कोर्स या स्लाइसर रुकी भी नहीं खदलता मागा मतलब दायर शय चेरते इंसर्ट के अवल छेद इंसरा स्लाइसर दे मिसाल दिन यो स्लाइसर खलाई सर्चिंग पे खातिर क्लिक को काय दिची पासा दी कोर्स पासा सुकी काय मैंने कोर्स पासारे मुंग तो यो स्लाइसर रुकल एक्सेल गोडन च एक्सेल की चुक चुक के यो सुमरा फेस चावसर कर दे क्लिक को काय मैंने एक्सेल का हमीद के दे सलवर सा सल एडमिशन टोटली दुमरा दा या इंटरनेट के तो मकसद है इंटरनेट की दा दे डबल स्लाइसर और खुस्तलश स्लाइसर ना मतलब दागा दा हर शे बल चरता टेबल डिजाइन की नहीं खम दलत चियो बल टाइमलाइन दा डेटा मॉडल मख्तर राउंड दे चिकला तर शाम दे सहा किया जबेता कंट्रोल जेड उखला दजा डिलीट का चिकला सेलेक्ट का in pivot table analysis سي ده دلته بیا موږ یو چیرته دی څه شلو ا کمانډ دلته راوند سي د ټایم د چول ته لور شمس بیا موضوع سره ګډوډ کیږي ټایم سیټ کوي هغه بیا پر مربوطه ده لینک تا لینک نه پیږي لینک غته مثال هایپر لینک خدلتر شی په دې صحه کې دلته ورغی دلته ولیکي ورډ او دلته ولیکي ایکسل बस केवल कई फीस लिस्ट दे पिसुन लिस्ट है मिसाल एक्सेल वाली का और दलता छे वाली का एक्सेस और दलता वर्ड वाली का मिसाल है मसरा दी वर्ड मसरा वो वर्ड पिसुन हम बहुत जमा करी करना पो बल शीट के बरसारा है जवान चलते हैं नमूना मोलेकुलर दे जगह सर लिंक जुड़ा छे वो का زار سم ورډ سره یو لینک جوړوم دا به سلیکټ کای او دا چرته برشه لینک دلته ودرېږئ او لینک نه کلیک وکړئ چیرته دا مثال فایل چیرته دا نو زبو ورشم ز براوز نه کلیک وکړم زه وتایم چې مثال دلته ډیسکټاپ کې په ډیسکټاپ کې مسر چې کیدای لینکس کورس آوټلاین دا نه کلیک کوم صحیح دا فکر وکړئ چې غدا نو سره دی ورډ کوم غدي هغه سره لینک پر کړلو دی فیس نو سره یو لینک وسلو کنه ایکسل لای دغه فیسونم جمع کړی دي نه ودرېږي هر شی لینک تا مثال په تور دلته دا پروګرام تاسو ته الریډي مې کوي چې دی فولډر څخه لینک نه ورچ جوړ کړئ یا براوز پیج وړای وینئ دا براوز کې مو کوم پیجونه راخستي وي فولډر یا سرچینګ یا ریسنت فایل موجوده فایل نه در سره ویا place this document یو نوای کس زه غواړم چې یو نوای ورکشیټ خلاص کم هغه سره لینک ورکړم چې په دې نه کلیک کې نوای ورکشیټ ته تر خلاصيږي هغه تغیرات امر ډیر شي شیټ 1 سره ورکوي که شیټ 2 سره وینئ شیټ نو ډیفاین نیم لیک ها کمپیوټر زبیا لري ها زبیا ها دا ویډیو سره لګیږي ها سره مخته کوم څه درسېدلی وو
لینک تر رسیدلی مثال بل فایل در سره لینک غواړئ اخیستل که څه ځینې وخت داسې کېږي موږ سره چې کوم غر سره دی هغه زه تاسو ته پریکټیکل وښایم دې کې که څه لینک جوین شوی دی لینک ویر کړی دی دلته که څه دې څخه کې موږ سره کوم فایلونه دي دلته زر شام څه شول هغه فایلز نیټورک انټرپرایز دلته وکړه چېرته زه ډاونلوډ ته راشم څه شول ډاکومنټ مونه هغه چې دی هغه ډیلیټ شوي دی هارډ ډیسک کې و ها که څه تاسې کړلی شئ چې د یو بل شیټ ترمنځ چې وکړئ لینک هم ورکړئ مثال دې زه اوس کلیک کوم هغه فایل تاسې چې غواړئ چې لینک ور کړی دی چایس کا اوس هغه فایل چې لینک ور کړی دی اوس قسم سره خلاص شي دلته اوپن شي لږ صبر وکړئ وینئ موږ سره فایل ور وړلو صحیح ده په دې ډول کړلی شئ یو لینک جوړ کړئ یې شیټونو ترمنځ لینک ور کوئ زه مثال غواړم چې یو بل شیټ سره دلته که څه دا اکسل شولو صحیح دی د اکسل کوم هغه چې د محاسبه یې د هغې نمرې مو په بل غږ کې روسل دي فرض کړئ د هغه د اکسل غږ شولې نمرې شولې یا محاسبه هم کړې دا شی دا سلیکټ کړئ زه دې سره لینک پیر کوم چې په دې څه کلیک کې دې شیټ ته دی ډېر شي کلیک وکړئ لینک تر شای او چې ته دیس پلیس یې شیټ 1 سره کنه که شیټ 2 سره شیټ 2 کې شیټ 2 سره شیټ 1 سره زه چې ورکوم لینک پیر کوم اوکې نه کلیک وکړئ و چې په دې څه کلیک کې اتومات به دلته وروړي ځکه چې ایکسل فارمټ مونږ دلته وینئ د صحیح ته وروړل او که غواړئ چې مثال زه دلته بټن یې جوړ کړم زیات شیټونه به وي بیرته مو خپل ځای ته وړي دلته ولیکئ چې کسې ګو بیک خپل ځای ته بیرته لاړ شئ هر شی کې ودرېږئ د صحه کې او چې وکړئ لینک باندې کلیک وکړئ او دلته اوس چې سره لینک ورکړئ شیټ 2 سره لینک ورکړئ اوکې نه کلیک وکړئ چې دې نه څه کلیک کړي د سره شیټ 1 ته وړي بیرته صحیح ده لینکونه مختلف ډول کارولی شئ لینک نه پوه شولای مثال یو کریټ ا نیو ډاکومنټ یو بل ډاکومنټ سره لینک ورکوئ زه ته آیم چې ورډ سره زه لینک ورکوم شئ لینک کلیک وکړئ یو نوی ډاکومنټ ته جوړیږي edit the new document later ورسته edit کوو که اوس په ډیټ تغیرات کې زه ته چې اوس تغیرات کړم دا نه تخلص کی یا ورسته تغیرات کړو اور شي نو ورکې ډاکومنټ ته مثال الف نوم ورکلو او دا غي ډسپلی دا اوکې نه کلیک وکای اوس که سجده په دې نه کلیک کوم سب یو ډاکومنټ کې کلیک وکای ورډ فایل پر خلاصيږي اوس کې څه یعنی مثلا یو ډاکومنټ ورکو یا ورډ یا کوم څه فایل لینک ورکړه دلته مې ولیکلو علي او کنټرول دا په دې ډول کله چې نوې صفحې سره لینک پیر کړئ لاندې که څه ایمیل سره لینک پیر کولای شئ یو چا ایمیل دی مثال دلته موږ لیکلی دی چې ظریف صحیح ده ظریف دی دغې موږ ته اوس ایمیل ورکړه زه دلته ایمیل نه لیکم ایمیل سره زه یو لینک پیر کوم هر څه کلیک وکړئ ایمیل نه کلیک وکړئ دلته چې ایمیل ادرس به ولیکئ زه دلته مثال په طور ولیکئ ذلك زين الله أبشار gmail.com ایمیل مو ولیکلو سبجیکټ د ایمیل سبجیکټ چې مثال په توازی طریقه وی وظیفه فور اپلای کو سبجیکټ چې وی سبجیکټ ورکړئ ټایټل او دلته مثال ډسکرپشن ولیکئ اوکې نه کلیک وکړئ دا اوس نه کلیک کړئ دوسرا به ایمیل ګوګل کروم ته مو دی کنه ایمیل چې ګوګل کروم کې پرسې کې لینک کړل شي چې وکړئ ها بل ټیکس دی په دې کې ټیکس کلمه ټیکس باکس دی غواړئ چې ټیکس باکس روغله صحیح ده ټیکس باکس چې په خاطر استعمالېږي ټیکس باکس غواړئ په یو نشونه زبان د لیکنه شونه کوي مثال په واسه هغه چې لیکنه نه کی پاره صحانه غواړئ لیکنه وکړئ زه یو ټیکس باکس کې ټیکس لیکنه باکس لیکنه باکس کولای شئ په دې کې مختلفه لیکنه وکړئ this is the excel class attendance طلب ډول خداف لپاره استعمالول شر شي چرته انزرټ کې چرته ټیکس تر شي ټیکس باکس نه پوه شولای هډر او پټر دا هډر پټر نه پیږي ورډ کې به مې لیوي هډر پټر نه کلیک وکای دلته د صحه کې مثال زه ته یو هډر ورکوم زه ته لیکم چې علمی نوشت کورس attendance excel class attendance سیده خزری ده دا مثلا هډر شولو هډر سره مختلفې برخې مثال هډر دی کوم ډول هډر دی ولري فوټر غوړی مثال
पेज नंबर د فوټر کې راشي یا د ځنه کسه پیج نمبر هم دلته راوړل نمبر پیجز د رزوینه دلته د صحاکیا کرنٹ ډیټ ان ټایم د وړي کلیک وکای مثلا ډیټ ان ټایم وړي مثال کلیک وکای د صحاکیا هر شی مثال په تور فایل پات د فایل چې کوم ځای کې موجود دی فایل پات مت په هیډر کې وچا فایل پات نه کلیک وکای د فایل پات ورلو کنه فایل پات دلته ودرېږئ چېرته راشئ هیډر ته هیډر فوټر ته راشئ فایل پات ترسي سره فایل پات د ویل نه راخلي فایل پات د فایل چې کوم ځای کې پروت وي راشئ هیډر فوټر ته او هغې فایل پات مصر سره کوم تشکیل دلته ځئ هیډر اټ کماډ هیډر هم لیکلی دی دې څخه کې راشئ اټینډنس ولیکئ راشئ هیډر او فوټر ته چې فایل پات مې کلیک وکړئ فایل او پات فایل پات دلته رسید خپل کمپیوټر کې سرچ وکړئ هغه نه چې کله وکړئ مثال دلته دی فایل چې کوم څه کې فات وي هغه فات به دلته راوړي چې په سی ډرایو کې په دې فولډر کې دا پروت ده شیټ نیم غواړئ څه کوم ډول شیټ نیم دې راشي دا شیټ نیم په دې څخه راوړي صحیح ده مثال نور پکچر غواړئ یا ګو ټو فوټر هیډر ته لاړ شئ ډیفرنس فرست پیج لومړني او تاکو تر پیجونو ترمنځ د فرق که نه دی وي صحیح ده دومره مهم نه دی ورډ کې به میلې وي هر شی بل چې د هیډر او فوټر کې ورډ آرټ دی یو ډیزاین لرونکي لیکنه کولی شي مثال کوم ډول ډیزاین د ډول تیر ډیزاین دی وینې جوړ شوي دي ورته واخلم ځای ته لیکم Excel class piece list یو ډول لیکنه کولی شي چې ورډ آرټ د ډیزاین لرونکي لیکنه سټایل په خاطر استعمالوي سیده یوه لیکنه او ډیزاین لرونکي سټایل کې دا ډول سټایل وړئ کوم ډول ساینیچر دا وړئ شی ساینیچر آرټ کوئ مایکروسافټ افیس ساینیچر لاین غواړئ یا آرټ ساینیچر مایکروسافټ کې کوم یو بل ساینیچر ماډ کړی وي یا هغه نه وړئ آرټ ساینیچر نه کلیک وکړئ انټرنیټ نه راشئ چېرته دې څخه کې راشئ ساینیچر ډاټ کام د ساینیچر مثال چې په خاطر د ساینر څوک دی مثال چې علي ساینیچر ساینر دی انځه کوونکی چې دی منیجر دی مدیر ده دلته مثال ایمیل چې د هغه ولیکئ مثال دا ایمیل شولو اوکې نه کلیک وکړئ سره یو ساینیچر دلته اډ شولو که نه وینئ د څخه کې هلته بل چې دی ابجیکټ دی یو بل پروګرام نه ابجیکټ مو ویلی دی بل پروګرام هغه کې ورډ کې هغه کې یو ابجیکټ وړئ ورډ یوه صفحه وړم ایکسل ته کلیک وکړئ هر شی دلته ورډ ولیکئ ورډ ابجیکټ مایکروسافټ پاور پوینټ والا وړم صحیح دی ورډ ولیکئ مایکروسافټ ډاکومنټ ولیکئ اوکې نه کلیک وکړئ سره یې ورډ یوه صفحه د څخه کې راوړله که نه وینئ دا ورډ ده اصل کې دې ډول سره رالی شه چې وکړه ټیبل راکړئ د څخه کې ټیبل هرسي که نه داغه د دې څخه کې وینئ داغه راغلی دی که نه لږ لوی کام د ښه معلومات کېږي چې کلیک وکړئ بېرته ورډ ته بیایي وینئ دغه ورډ نه مایکرو پاور پوینټ نه راوړئ یوه صفحه ایزه نه کولی شئ دومره لوډ کوي دلته راشئ بل چې ده انزټ کې ابجیکټ نه پوه شول دې کې نوره خبرې هم کېدي که څه زه کریټ فرام فایل یو بل فایل نه جوړوم صحیح براوس کې فایل مو سیف کړی دی هغې سره چې کوم روډه مې هرشی کلیک وکړئ مثال الف نوم فایل دی انزرټ نه کلیک وکړئ هغه فایل به دلته سره کمته شیر شي وینئ دا څخه کې خلاص شلو که نه د کوم چې نه وکړي که نه الف فایل هم تش سیف کړی و هرشی ټیکسټ او ابجیکټ نه کلیک وکړئ کریټ فرام فایل لینک ټو فایل یوه فایل سره لینک پیر کوئ لینک ټو فایل دلته چې کلیک مو چک مو وکړم مثال یو فایل دی زه به دلته راشم چې کله ډیپ سی بیا به سره ټیم هلته آوټ بیا یو فایل څه شولو دا زه سیو کړم دا فایل سیو کوم براوز ته راغلم او بک ون په نوم په ډیسکټاپ نه مې سیو کړلم او زه دلته اف ټو سره دا بیرته څه وکړم دا به زه ته چې بک ټو کا بک ټو په ډیسکټاپ نه سیو کړم
سیو شول کنه. نو ډسټاف نی بوک 1 بوک 2 ول دی بوک 1 مې خلاص کړلو. نو زر سم په د بوک 2 کې تغیرات راځي چې مثلا بیا معلومات کیږي چې لینک جوړ کړم. د دې څخه چې لیکم دا څخه مو سلیکټ کړل او دلته مې چې ولیکلو علي کنټرول شیفټ انټر وایي صحیح ته مې دا ډول کلر مې کړل دا ډول سره. اوس دې لینک سره دغه فایل سره چې کوم یو لینک جوړوم. روبر شاید دا اوس لمړنی بوک 1 نه کنه بوک 2 مې سیو کړی دی. زه یې غسر ځوړم چې لینک دی ولري. هرڅه ټیکسټ تا او جک کی کلیک وکای کریټ فرام نه کلیک وکای براوز نه په فایل روخلای ډسټاف نه دی مسرا ډسټاف نه لوند رشای کوم څه خاطرای بوک 2 ورو کنه بوک 1 کې خو لینک ورکو لینک نه بوک کلیک وکای چې غسر د لینک ولري مطلب زه دلته کوم تغیرات په فایل کې وړم روم وړلو هغه سره د لینک یو کې نه کلیک وکای روغلو کنه د څه خاطر ویني زه دغه ته مثال هغه دلته چې کلیک کوم غلطه مې وړي کنه یا مثال زه د کینور تغیرات وړم دا ډول کلر مې ورکړم دلته ایسا لینک لري کنه مینه زه دلته کلیک کوم الته مرډیا په دې ډول کړل شي یو لینک هم جوړ کای او شیپ پرمانټ مې یاله و انزرټ کې ورش چیرته ابجیکټ دا چې دا مطلب ډسپلی آیکن یو فایل مرړلو سي دا آیکن دی خلیرسي او شکل کو کای بوک 1 مې مرړلو چیرته ډسټاپ نه پروت دی کنه ډسټاپ نه مصرف بوک 1 پروت دی کې نه کلیک وکړ خالی به مصرف چې آیکن تم چیک کولو خالی آیکن به برهم کمال پیج نرسي object insert already زرشم جک نه کلیک وکای براوز کې کوم ځکه د فایل ډسټاپ کې کوم فایل ده مثال بوک 1 ده بوک 1 کې خو یو کنه بوک 2 وروړه ډسپلی آیکن اوکې نه کلیک وکای مینیم سره خالی آیکن راغلو په دې ډول سره ها دغه هنر چې نشته کنه هر شی کوېشنز دی کوېشنز اصل کې معادلې ته لیکيږي دا ورډ کې ډېر استعمال کیږي ورډ کوم ډول معادلې دا ډول ویني ورډ مثال زون ته خواهي کوېشن مې په حکم ته یاله نور پروګرام کې زون ته خواهي کوېشن ډرا کوي یا مثال دا وړای هر شی کلیک کوي د څخه کې دا ډول کوېشن معادلې ویني معادلې سره یو ټاب یې پکېږي کوم ډول د کوېشن وړای مثال کوم ډول ساينس علامه خې وړای پروفیشنل لینیر یا مثال فریکاشن دا ډول ویني په توان جزر یا دا ډول رشي دا ځکه ودرې د لام د کې زنورم کسې ته نورم ډیولپمنٹ پرمختګ ورکوم د څه حق ویلوړم ز جزر هم ترړم چرته د څه ته ربشي کوېشن تا او ربش چرته رشي د جزر د کچې د ویني تل سره 8 شلو ځای مثال لیکم د کې مې دوا ولیکلو او د بل څه حق چې لیکم دا ډول مختلف شیپس شکلونه وړل شي د زنه هر شی انزرټ تا انزرټ کې بل شي د کوېشنز کې یې د خوخه کوېشن راکوي ریاضي سونه زیاتره او سزون داخله لیکيني زه مثال لیکم دعا فر دعا او صحیح دي طرف وي کنه واجب کول سره کنده جامه دې ته صحیح یا واجب او غیر واجب دا سیم غړ راکوي ویندا سي نو کړه لاشه چې خپل انزرټ نه کلیک وکړم سره بدلته انزرټ شي په دې څخه کې سي نو د څه قسم کوم اپشن نه لرو په کې پروګرام کې چې مونږ دلته والی کوي په دې څخه کې زوی لوړیا او یو فردوا والی کا دلته خاص وي د کاش کوم څه به چیر تر سای ایکویشن د کچا پښتنه وکړه چې مونږ په یو پروګرام کې څنګه کولای شو چې د ریاضي اصول نه ټایپ کو د خپل یو خو جوړ ته معادلې دي زه دا نه وړم زما معادلې مونږ نه دي پکور په دې کې څه دا معادلې ز چاته راو می چا نه دي ز خپل معادلې کوم ایډیټ ایکویشن نه کلیک وکای یو جامع دوا اینه ولته مصر خپل شکل مخولي چې څومره صحیح لیکي کزه داس کیسه د دوا مې داسې غلط لګولي ولیکل دې نه دا اوس نه پیږي چې آره ولیکل څه چې لګ څه هواي د الګوریتم خپل څه خوي د کمپیوټر کې کوم زه ته چې دا مساوي کا دې مساوي بچي وي انزر نه کلیک وکای د څه حاکم زه د څه لوي کوله هم شي دو کلیک سلیکټ کای د څه کړل شي دو دا ډول وړای هر شي انزرټ تا انزرټ کې چې د سیمبلز نه د کوم ډول سیمبلز غوړای دي نه انټر کولای شي خپل پروګرام ته دلته کار شي وینګز ته کوم ډول دی وینګ لیکن مینه مخکله شکل نشته خدا اصل کې غنه دی چې تاسو شکلونه دی مثال دا کېشته دا اصل کې پونټس دي سي دا په د لامبارو نه اپلای کیږي دا پونټس سره خلا مینه د څخه کې اوکې نه کې انزرټ نه کلیک وکای
خو دلته انزرټ کېږي په دلته فارمولا بار کې ویلوړي دې څخه که زه ودرېږم دا څخه چې وکړم مرج کراس ته اوس دې څخه کې کسای اره بشه چیرته انزرټ ته او چیرته سیمبلز ته وینئ دا مې سره بای ډیفالټ شي یا وینئ دا یو دوه درې لمبر دي او مختلف ډوله کسې فونټس وي ته بدلوئ هغه شکل یا چینج کېږي وینګ ډینګس دې کې ښکلې شیپس کې دي وینئ دلته موبایل آیکن وړئ انزرټ نه کلیک وکړئ نو سره هلته انزرټ کېږي وینئ دې څخه کې دا بیا داسې لوی کولی هم شئ سلیکټ کړئ اوس کسې هغه فونټ چې په وختلو دلته کربلي نه یې هغه جوړ کړل وینئ که زه دلته راشم په دې فونټ کې د هغه دې ته اوس بیا فونټ بدل کړم ورشئ کسې په دې څخه کې وینګ ډینګس کسې ټاپ بټن مې والا بیرته موبایل ناحیې ته نه جوړ شول وینئ دا اصل کې دا هغه دي یا د لیکنو کې کوم حروف دي دا هغه مثال زه این لیکم کسې دلته مې چې ولیکله ای مې ولیکلو او کوم فونټ مې پس اپلای کو وینګ ډینګس اوس کسې دې نه چې جوړ کړي دا سلیکټ کړئ ورشئ چېرته وینګ ډینګس وینئ دا ډول زه بي کومې دا کې دا ده بیرته ورشئ دلته دا چې که بي کوئ دې نه بي نه دا هلته ته درسي سی ولیکئ سی کې دا ډول دی ډي ولیکئ ډي کې دا ډول دی ای کې ولیکئ جی ایچ دا ډول صحیح دا حروف مختلف چې عدد کې حروف کوئ هغه دې ځینې اخ کېږي صحیح دا اصل کې عدد حروف چې فونټ په اپلای کېږي دا چینج کوي انزرټ کې راشئ بل شی دی کوېشن هنر چې نشته کې پیج لیاوټ د انزرټ دومره مهم ټاب نه دی پیکسل کې صحیح ده امن سره مهم ټاب چې دا یو هوم ټاب دی یو پیج لیاوټ دی فارمولا ډیټا دا ډېر مهم ټابس دي چې بای ځای پیج لیاوټ هم ډېر مهم ټاب دی چې کله تاسو پرنټینګ کوئ دا ډېر ګاډ واډ وي دا ټابونه صحیح ده چې کله هغه وخت کې تاسو پرنټ کوئ صفحې پاته نه ته لګېږي مارجن څومره ورکوئ زه مثال نوې صفحه مې وغوښتلې په دې څخه کې مو چې وکړل और इधर पर आली में वाले कंट्रोल शिफ्ट इंटर में वालो उस कसा दलता रोला दे सखा की कसा दाजे के कंट्रोल पे में वाला ये मसरा आली सो कर खिदा सुले की दा पिंजा दा असल के उस कंट्रोल पे में वाला दा छेदा मसरा द्वे किलर से जका दा सब खैना खारिज दी इधर बाद मंग मार्जिन काम को चेर दा वर से पिछले आवड़ता तो मार्जिन तरशाय और दलता मार्जिन पे नहीं रोखला सही दो उस कंट्रोल पे हुआ है आगा बलक लिखे मार नमसल खो बलम लग नरम काम दे मार्जिन ता वर्ष कस्टम मार्जिन ता और बशय फ्रॉम राइट न लग मार्जिन 10 विद डेयर कई ओके काय कंट्रोल पी काय उस दा नरम काम करलो से दा पिछले आउट की दिया फार्मूला पिछले आउट